په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ د کندنو څلورم پړاو چارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنر او فرهنګ معین هارون حکیمي وایي په نارنج تاریخي ماڼۍ کې له دې وړاندې شاوخوا 100 تاریخي آثار ترلاسه شوي او اوس هم تمه لري چې نور آثار ترلاسه کړي. د نارنج ماڼۍ 3 پړاو کیندنې پخوا ترسره شوي دي. په 1990 کې دا پیل شوی وي او په وروستیو کې البته تیر کال یې 3 پړاو بشپړ شوی. نن موږ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې ریاست په چوکاټ کې 4م پړاو مسلکي او تخنیکي کیندنې پیلول. دلته تر اوسه پورې تر 100 زیات آثار موندل شوي چې تر اوسه پورې ډېرې د هوتکي دورې اړوند آثار دي او څنګه چې دلته مدنیتونه او دلته ډېرې واکمنۍ تېرې شوي. تمه کېږي چې په وروستیو پړاوونو کې تر دې وروسته د پخوانیو دورو آثار هم ترلاسه شي. هغه وایي دا کندنې به 6 میاشتې وخت ونیسي او په دې برخه کې د سیمې خلک هم په کار بوخت شوي دي. پر همدې مهال د کندهار فرهنګیان او تاریخ پوهان وایي چې په کندهار کې د جګړو له امله د تاریخي سیمو او تاریخي آثارو څخه د خلکو پام اوښتی. د کندهار پوهنتون پخوانی استاد حیات الله رفیقي وایي خلک باید د تاریخي آثارو په ساتنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي. دا باید په مابین کې کښېږدو. بعض شیان مشترک دي، بعض شیان شخصي دي، دا شیان مشترک دي، د کور مربوط کېږي نه د کوټې. هغه ځوانانو ته داسې احساس ورکړو، هغه احساس پر برابر ما 30 کلمه سکې چې یادې مې کړلې په اطلاعات کلتور ته وروړلې. یو د پښې قدم و چې په توره ډبره کې ایښول شوی و. د کندهار یو تن فرهنګپال محمد الله بابی وایي هر افغان دا مسؤلیت لري چې د تاریخي آثارو ساتنه وکړي او بهر ته له قاچاق څخه یې مخنیوی وکړي. اضافه تر 40 کالو باندې په کندهار کې خاصتا په کندهار کې دغه امنیتي موضوعات یو څه در نسبت به نور وختونو ته شدید راغلي دي. دغه په خپله د فکري لحاظ باندې د خلکو فکرونه دغه موضوعاتو څخه اړولي دي. په کندهار کې تر اوسه 4 تاریخي ابدي ثبت شوي خو مسؤلین وایي هڅه کوي ډیری تاریخي ابدي ثبت کړي او هغه چې ترمیم ته یې اړتیا ولري بیا ترمیم کړي.